Hello يا حبيبي, welcome to Dubai. نه که غلط شم یار, welcome to MCSE. زموږ MCSE چې کوم ده هغه هسې هم له دوبۍ له ټریپ نه هم څه کمه نه ده. دوبۍ کې هم تاسو ملټیپل سایټس ته او ملټیپل ځایونو ته چکر دپاره ځئ. په MCSE کې هم موږ تاسو مختلفو ځایانو ته وړو. دا هم خوندور سفر دی د هغه خلکو دپاره چې خپل مسلک سره بېشانه لیونۍ مینه لري. ښه راځو په دې ویډیو کې په ارګنایزیشنل یونټ باندې خبرې کوو. واټ از ارګنایزیشنل یونټ and why we need it. څه شی دی, ولې ورته موږ ضرورت لرو. اکچولی ملګرو دا چې کوم ارګنایزیشنل یونټ دی که نه, it is a container which can hold different objects of the active directory. دا چې کوم ارګنایزیشنل یونټ دی که نه ملګرو, دا موږ سره اکچولی یو کنټینر دی او ده کې موږ مختلف شیان اچوی شو. ملګرو اکټیو ډایرکټري چې کوم ده موږ سره ډیټابیس دی او په اکټیو ډایرکټري کې موږ سره مختلف اوبجیکټ دي. اکټیو ډایرکټري کې موږ سره یوزرز کیدی شي, موږ سره ګروپس کیدی شي, کمپیوټرز کیدی شي, همدارنګه نور ډېر شیان کیدی شي. دا موږ سره اوبجیکټس دي. صحیح ده, دا په موږ سره په یو اکټیو ډایرکټري کې وي. نو دا ارګنایزیشن یونټ چې دی دا داسې یو کنټینر دی. پر ایگزامپل یو کنټینر تاسو څه وایم, پر ایگزامپل یو صندوق دی, په دې کې موږ نور ډېر شیان اچوو. دغسې دا ارګنایزیشن یونټ موږ سره یو کنټینر دی کوم چې موږ سره د دې اکټیو ډایرکټري مختلف اوبجیکټس چې کوم دي هغه په دې کې موږ ځای پر ځای کوو. اذان وشي ښه, نو موږ کوم ځای کې وو؟ ارګنایزیشنل یونټ ملګرو دا یو کنټینر دی چې په دې کې موږ مختلف شیان اچوی شو. صحیح ده, لکه یو اویو کې موږ یوزرز اچوی شو, ګروپس پکې اچوی شو, کمپیوټرز پکې اچوی شو, یا یو اویو په داخل کې موږ نور اویو هم اچوی شو, اویو پکې جوړوی شو. د دې اویو اصلي هدف چې دی که نه ملګرو هغه دا دی منیج اکټیو ډایرکټري اوبجیکټس, چې دا منیجمنټ ماته اسانه شي. ګورئ بای ډیفالټ چې موږ کوم یوزرز کریټ کوو هغه چېرته راځي ملګرو, تاسو ډېر ښه پوهېږئ چې د یوزرز په کنټینر کې وي, د یوزر په اوبجیکټ کې وي. نو تاسو سره 300 یوزر دي او ټول هم د دې یوزرز په اوبجیکټ کې پراته دي. د ده منیجنګ ډېر زیات سخت دی. کم یوزر په کم ډپارټمنټ پورې ریلیټډ دی, کم یوزر په کمې سیکشن پورې ریلیټډ دی. د ده منیجمنټ ډېر زیات سخت وي, یعنی بیخي هغه انوایرمنټ نیټ نه وي. موږ سره چې کوم پاک صاف انوایرمنټ په کار دی هغسې نه وي. د منیجمنټ او اډمنسټریشن دا بیا یې سرخوږی جوړوي ملګرو. نو ارګنایزیشن یونټ څه شی دی؟ تاسو به کله ډېره ډیټا پیدا کړي که نه, پر ایگزامپل تاسو سره 10 GB ډیټا وي او ملټیپل کورسونه وي او دا په فولډرو کې نه وي, همداسې خورې وړې ویډیوګانې. پر ایگزامپل تاسو سره MCSE کورس هم دی, د A+ هم دی, د CCNA هم دی, او دا ویډیوګانې همداسې خورې وړې. نو د منیجمنټ څومره سخت دی. دلته هوبهو تاسو لکه د فولډر مثال ورکړئ او تاسو بیا راشئ 3 فولډره جوړ کړئ. پر ایگزامپل MCSE دپاره هم ځانته یو فولډر جوړ کړئ, د A+ دپاره هم ځانته فولډر جوړ کړئ او د CCNA دپاره هم ځانته فولډر جوړ کړئ او هر یو ته بیل بیل ویډیوګانې واچوئ. دا تاسو بیا منیجمنټ اسانه کوی شئ که نه. هوبهو همدغسې مثال لري. تاسو لاړ شئ ډفرنټ اویو ځانته جوړ کړئ, هر اویو کې خپل یوزرز واچوئ. پر ایگزامپل د یوزرز دپاره یو اویو جوړ کړئ, د کمپیوټرز دپاره بل اویو جوړ کړئ, د ګروپس دپاره بل جوړ کړئ. بیا په یوزرز کې چې کوم دی که نه, اوس موږ ویلی شو, تاسو ته به ووایو چې د BCS دی, د BCS دپاره یو اویو جوړ کړئ, د سافټویر دپاره بل جوړ کړئ, د IT دپاره بل جوړ کړئ. بیا پکې تاسو کوی شئ د IT کې د اول صنف دپاره بیل جوړ کړئ, د دویم صنف دپاره بیل جوړ کړئ. دا څومره ایزي منیجمنټ دی. دا به تاسو سره ډېره غټه ښېګڼه وکړي. بل تاسو بس موږ وایو امپلیمنټینګ ګروپ پالیسي. تاسو چې کله ګروپ پالیسي لګوئ مجبور یاست چې په ټول ډومین یې ولګوئ. دا مشکلات جوړوي. نو تاسو کوی شئ په یو یوزر باندې تاسو ګروپ پالیسي نشئ لګولی, تاسو په یو ګروپ باندې پالیسي نشئ لګولی, مګر تاسو پالیسي په ارګنایزیشنل یونټ لګوئ. نو کله چې ګروپ پالیسي لګوئ دا به تاسو سره ډېر زیات ښېګڼه وکړي. او تاسو چې کله ملګرو سافټویر ډپلایمنټ انشاءالله موږ کوو, چې کله موږ سافټویر کلاینټ سره انسټالوو, په دغه ځای کې هم دا موږ سره پکارېږي. صحیح ده. ګوره یو خبره یاد ساتئ, ارګنایزیشن یونټ کې ارګنایزیشنل یونټ چې کوم دی دې کې موږ یوزر کریټ کوی شو او اچوی شو ورته, خو د او د ګروپس ترمنځ بیا ډېر زیات فرق دی. ګوره په ګروپ باندې موږ ګروپ پالیسي نشو لګولی, مګر په ارګنایزیشنل یونټ لګوی شو. بل چې کله زه یو ګروپ جوړ کړم او دې ګروپ ته څومره یوزران
د ده ممبر کم او دته داخل کما نو د کې موږ څه کوي شو ګروپس د چیز د پاره ډېر اهم دي چې کله موږ په پرمیشن لګو دی ګروپ ته فور ایگزامپل زه یو ګروپ جوړوم د آی ټي د کې سل د یوزران اچوم اوس دی ګروپ چې زه کم دغه ورکوم پرمیشن ابل ټول یوزران ته حاصلېږي چې دا کار په اورګنایزیشنل یونټ کې نه کېږي بل تاسو کله غواړئ یو ګروپ دی کې شل دیش نفران دي کنه تاسو غواړئ دغه شل دیش نفرانو ته یو سیز شیر کړئ نو دا خو ډېر سخت ده نو تاسو د ګروپ جوړوئ او بیا د ګروپ ته شیر کوئ بس د ټول ته شیر کېږي خو اورګنایزیشنل یونټ ته به چې موږ نشو شیر کوئ صحیح ده تاسو چې کله اورګنایزیشنل یونټ جوړوئ تاسو کولی شئ فنکشنل یا ډپارټمنټل لحاظا تاسو اورګنایزیشن جوړ کړئ لکه ایچ آر دپاره به ځان ته دغه وي ډپارټمنټ وي د بي سی ایس دپاره به ځان ته وي انګلیش دپاره به ځان ته وي دا بیسډ اون فنکشن دی تاسو کولی شئ چې بیسډ اون جیوګرافیکل لوکیشن دپاره هم جوړ کړئ فور ایگزامپل د یو پروینس دپاره فور ایگزامپل کابل دپاره ځان ته ننګرهار دپاره ځان ته کونړ دپاره ځان ته یا په کابل کې یو خاص لوکیشن دپاره ځان ته په ننګرهار کې د یو خاص لوکیشن دپاره ځان ته یا په ننګرهار کې فور ایگزامپل ننګرهار کې د بیسودو دپاره ځان ته کامې دپاره ځان ته په بیسودو کې د یو بلډینګ دپاره ځان ته دغسې تاسو کولی شئ تاسو کولی شئ مکس جوړ کړئ فور ایگزامپل تاسو یو او یو جوړ کړئ د کابل دپاره دا اوس ګوره بیسډ اون جیوګرافیکل شو بیا هم د ده په داخل کې سب او یو جوړوئ نو کابل کې بل او یو جوړوئ فور ایگزامپل د شهرینو دپاره یو ځان ته د بل ځای دپاره ځان ته صحیح ده نو بیا تاسو کولی شئ په هغه کې فنکشنل مور واچوئ په کابل کې شهرینو کې بي سی ایس دپاره ځان ته ایچ آر دپاره ځان ته تاسو څومره دا جوړوئ هماغومره بیا خبرې نه خلاصېږي زموږ بس خلاص به درته ووایم چې نو راځئ چې پریکټیکل درته وښایم چې تاسو ته چې تاسو عملا یو څیز وګورئ نه بیا د هغه زده کړه اسانه وي ځکه چې یو څیز وایي ما ته په هکله خبرې مه کوه راته ویې زر به زده کړم راځو ټولز ته او راځو اکټیو ډایرکټري یوزرس ان کمپیوټرز ته راځو صحیح ده ګوره بای ډیفالټ دلته موږ سره ملګرو په چې کوم ډومین دی دې کې موږ سره دغه بلټن دې کې ما سره چې کوم ګروپس دي بای ډیفالټ دا ګروپس کمپیوټرز هغه کمپیوټر چې راغلي وي دلته وي ډومین کنټرولرز دې کې زما ډومین کنټرولر څوک دی همدارنګه فورین سیکیورټي پرنسپل او منیج سروسز دا وي او بای ډیفالټ یو یوزر آبجیکټ وي ما سره ګورئ موږ چې څومره یوزران جوړو هغه دلته راځي اوس تاسې ارګنایزیشن دی هغه کې 300 یوزران دي د ده دلته اچول دا ډېر زیات د ده منیجمنټ به ایزي نه وي صحیح ده نو راځو یو او یو کریټ کوو څنګه به او یو کریټ کې فور ایگزامپل د سټار ډاټ کام باندې کلیک وکړه نیو ته راشه یو او یو کریټ کوم دلته لاندې به راشي ارګنایزیشنل یونټ د او یو څه نوم ورکوي فور ایگزامپل زه درته ورکوم دا د ننګرهار دپاره شوه تاسو په دې باندې او یو جوړوئ شئ ګورئ ملګرو که چېرته دا چک لګېدلی وي پروټیکټ کنټینر فرام اکسیډنټل ډیلیشن معنا دا چې کوم کنټینر زه جوړوم یو او یو جوړوم د ننګرهار په نامه که چېرته یو څوک په تصادفي ډول دا ډیلیټ کوي د هغې د ډیلیټ کېدو نه مخنیوی وکړه ځکه د یو کنټینر کې ما سره 100 یوزران وي او ده چې دا کنټینر ډیلیټ کړو د په داخل کې څومره یوزران دي هغه مو سره ډیلیټ کېږي دا خو تباهي وشوه صحیح ده او یو یوزر ډیلیټول دا ډېر ستر ریکارډ دی نو که دا چک لګېدلی بیا به دا او یو نه ډیلیټ کېږي ښه نو دا چک همیش دپاره لګېدلی پرېږدوئ ګوره اوس دا او یو راغله اوس که تاسو په ده باندې رایټ کلیک کوئ او دا ډیلیټ کوئ او دا تاسو دیز نه یس کوئ دا به اوس نه ډیلیټ کېږي صحیح ده اوس یو شخص وایي دا زه ډیلیټوم څنګه یې ډیلیټوئ ویو ته به راشي ایډوانس فیچرز ته به راشي کله چې ایډوانس فیچر ته راغلی اوس به ننګرهار باندې کلیک وکړي او پراپرټیز ته به راشي او آبجیکټ ته به راشي او دیز نه ګوره پروټیکټ آبجیکټ دې نه چک اخوا که اپلای که اوکې که اوس بیرته خیر دی ویو ته راشه او ایډوانس فیچر اخوا که اوس به ګوره ننګرهار راغلی اوس په ننګرهار باندې کلیک وکړه او ډیلیټ یې کړه او دا دیز نه یس که صحیح شوه نو که چېرته تاسو څوک پوښتنه کوي چې موږ څنګه کولی شو داسې یو او یو جوړ کړو چې هغه د ډیلیټ نه شي نو تاسو دغه چک ولګوئ همدارنګه تاسو کولی شئ یو یوزر هم چې څوک ډیلیټ نه کړي هغې هم اسانه طریقه ده فور ایگزامپل که ما دلته کوم یوزر وي ما ټیسټینګ لپاره جوړ کړی وي زه به جوړ کړم که نه یو یوزر به خیر دی جوړ کړم اول به راشم رایټ کلیک به وکړم ملګرو او یو او یو به جوړه کړم دا ارګنایزیشن یونټ نوم به یې څه شی وي ننګرهار یو او یو جوړه شوه اوس د ننګرهار په داخل کې تاسو بله او یو جوړوئ راشئ نیو ته او ارګنایزیشن جوړ کړئ ارګنایزیشن یونټ څه نوم به یې فور ایگزامپل بهسود اوکې کوي د بهسود په داخل کې موږ یو بل او یو جوړو فور ایگزامپل زه یو او یو جوړوم د بي سی ایس دپاره د کمپیوټر ساینس دپاره ویر بي سی ایس د بي سی ایس په داخل کې بل او یو جوړوم فور ایگزامپل هغه او یو څه دی
هغه اورګنایزیشنل یونټ به ما سره آی ټي جوړ شو نه. اوس دلته د آی ټي په داخل کې یوزر جوړی، رائټ کلیک وکړه، نیو ته لاړ شه، څه جوړی یوزرز جوړوم. صحیح ده. تاسو کولی شئ ملګرو په دې آی ټي کې فور ایگزامپل تاسو په دې آی ټي کې رائټ کلیک وکړئ او یو بل او یو جوړ کړئ. فور ایگزامپل تاسو بیا د کمپیوټرز د پاره ځان ته جوړ کړئ کنه، او د یوزرز د پاره ځان ته جوړ کړئ. فور ایگزامپل دا مې د یوزرز د پاره او یو شو یوزرز، او په دې آی ټي کې بل او یو جوړوم، هغه ته راځم نیو او دلته راځم او یو ته کمپیوټرز د پاره ځان ته شو کمپیوټرز. صحیح شو. اوس په دې یوزر کې ودرېږم، دلته کلیک کوم نیو یوزر، یو یوزر کریټ کوم. فور ایگزامپل د ده به نوم به ګل جمال. صحیح ده. اگین نوم به هم جمال، پاسورډ پیس پاسورډ نه چینجېږي. نیکسټ. دا یوزر به ملګرو ډیلیټېږي. اوس ښه که ته منځ کلیک وکړم دا ډیلیټېږي. ته غواړې دا یوزر دې هم ډیلیټ نه شي، نو که تاسو چېرته دلته رایټ کلیک وکړئ، پراپرټیز ته راشئ، دلته د اوبجیکټ په نامه هېڅ څیز هم تاسو ته نه ښکاري. صحیح ده. که غواړئ یو یوزر ډیلیټ نه شي، لاړ به شئ ایډوانس فیچرز ته به اول لاړ شئ، او ایډوانس فیچر ته چې کله راغلی، اوس به نو زه بیا هغه ننګرهار لټوم. ویر از ان چېرته دی؟ کې موږ سره ننګرهار، په ننګرهار کې بېسود، په بېسود کې بي سی ایس، په بي سی ایس کې آی ټي، په آی ټي کې یوزرز، په یوزرز کې جمال یوزر باندې رایټ کلیک وکړه، پراپرټیز ته راشه، اوبجیکټس ته راشه او پروټیکټ اوبجیکټ فرام اکسیډنټل ډیلیشن. اوکې اپلای. دا بای ډیفالت نه راځي. ښه کله چې تاسو دې نه ایډوانس فیچر دغه کوئ، تاسو ته دا اوس داسې مونږ کولی شو چې یو یوزر څنګه کوو. تاسو څوک وایي چې یو یوزر به څنګه داسې جوړوو چې هغه دې ډیلیټ نه شي. طریقه یې دا ده. صحیح ده. آی ټي، په آی ټي کې یوزرز، راځو جمال ته. اوس جمال ډیلیټ دا به نه ډیلیټېږي. فکر مو شته؟ ښه. نو موږ خو اوس داسې چل وکړل چې او یو مو جوړه کړې، نو د دې به ملګرو بیا څه کار څه دا به هر څه ماسه پاسه نه منیج کېږي که نه. ګوره زه داسې کار هم کوی شم. اوس د یوزرز ته راځم. د یوزرز کې ما سره څومره یوزران دي، څونه غیر منظم ښکاري. د امپلای ون نه واله ګوره زه وایم دا یوزر نه واله تر دې پورې دا ټول یوزران زه په یوزرز د آی ټي په بخش کې یوزران دي. داسې کش کاږه سمپل او دلته یې واچوه او یسې که دیسې نه ګوره دیز نه دا لاړل یوزرز ته اوس لاړ شه. نو تاسو ته به ملګرو چې داسې هر څه غیر منظم پراته دي دا ښه ده او که نه. فور ایگزامپل زه به داسې فکر کوم تاسو کولی شئ ملګرو تاسو چې کوم کمپیوټرز دي تاسو دیز نه دا کمپیوټر هم داسې کش کاږلی شئ او داسې دلته یې واچوی شئ. صحیح ده. دا کار هم وکئ. یا تاسو کولی شئ دلته د کمپیوټر دپاره هم نیو کمپیوټرز تیار جوړ کړئ. ویر از کمپیوټرز، د کمپیوټر نیم PC1 داسې دلته واچوئ. نو تاسو به دا څومره ښه شي چې تاسو سره دغسې یوزرز پراته وي ښه ده. او که نه تاسو سره دلته ګورئ بي سی ایس کې آی ټیم وي او سافټویر وي. فور ایگزامپل دلته راشم یو بل اویم جوړ کړم، نیو ارګنایزیشن یونټ سافټویر. صحیح ده. دا اویم هم جوړ کړه. ګوره دا به تاسو سره څومره ایزي منیجمنټ دي. ته ننګرهار ته لاړ شه او بهسودو برانچ ته لاړ شه. هغه کې موږ بي سی ایس لرو، یس آی ټي څانګه هم شته، او په آی ټي کې کوم کمپیوټرز دي دا کمپیوټرز دي، او یوزرز پکې کم دي دا یوزرز دي. ښه دې نه تېر شه. همدې د ننګرهار بهسودو په څانګه کې سافټویر ته لاړ شه. دا تر اوسه پکې څه نشته که نه. راشه د یوزرز نه بله طریقه باندې چې کافي مووینګ کې داسې کلیک وکړه، رایټ کلیک پې وکړه او مووي که چېرته ننګرهار ته، په ننګرهار کې بهسودو ته، په بهسودو کې د بي سی ایس ته، په بي سی ایس کې سافټویر ته، او سافټویر کې ما یوازې یوزر جوړ کړی دی نو بس هملته یې ور واچوه. دغه پکې نشته دلته دی. ته کولی شې په سافټویر په داخل کې کلیک وکړې ارګنایزیشن یونټ یوزرز، او بل په سافټویر کې بیا کلیک وکړې نیو. ګوره هیرارکي ده کمپیوټرز. اوس چې کوم سافټویر کې همداسې یوزران پراته دي دا راواخله داسې او راکشې کاږه چېرته یوزرز ته. یس. نو دا به تاسو څومره ښه شي. کمپیوټر کې مې یو ریکارډ جوړ کړه چې ستاسو لږ زړه تسلي وکړي. کمپیوټر ورچوال. اوس دا تاسو سره څومره ښه شي. ګورئ تاسو سره یو ننګرهار دی، زه به یو بل برانچ هم جوړ کړم. فور ایگزامپل کابل، ویر کابل. غټ کله چې غټ ارګنایزیشن وي تاسو سره ملټیپل ریکارډ وي، هر څه یوزرز کې مه پرېږدوه. همدارنګه ګوره تاسو ته مو ویل چې یو ارګنایزیشن یونټ دی که نه، دې کې تاسو یوزرز هم اچوی شئ. ګوره ګروپس هم تاسو دلته راشئ د بلټن دیز نه ګروپ کش کاږئ، ګروپ ورته ور واچوئ یو دانه. صحیح ده. کمپیوټرز پکې اچوی شئ.
نو تا ته کوئی کابل ریکارډونه وګوره کابل تراش نه ننګرهار ریکارډونه وګوره اوکې ننګرهار کې د کم ځای د بیسودو په بیسود کې چې شی وګورم بي سی اس په بي سی اس کې موږ سره آی ټي شته آی ټي کې کمپیوټر ساين یوزر هم شته او سافټویر کې هم موږ سره یوزر ان کمپیوټر شته نه ته یوزر وګور کم یوزران دي امپلوي 17 دا کمپیوټرز کم دي دا فکر مشته ملګرو نو دا ور څومره ایزی منیجمنت دی دا موږ دغه څه غواړو ښا یو بل خبر دا ملګرو خان چې کله تاسو یو یو ډیلیټوي ګوره دې خبر ته پام وي تاسو به کوي چې بس ګوره نارمل ځنه شم ډیلیټ کوي ځکه چک لګیدل دي کو تاسو هغه چک اخوا کوي یو یو ډیلیټوي نو ټول اهم خبر دا چې یوزران اول دي یو نه وباسي زه راځم ګوره کنه بیا به یوزرز مو سره ځخه بیا تاسو مشکلات سره مخامخېږي او یو خیر د کلاټ شي دومره څنګه دی خو که یوزر سره لاړ شي نو بیا به خبره غټ خراب شي کم ځای کې دی ننګرهار او یو کې بیسودو کې بي سی اس کې سافټویر کې او یوزرز چې کوم دی د یوزر باندې رائټ دی او یو باندې کلیک کوم او پراپرټیز تر اعظم او آبجیکټ تر اعظم او دنه چیک اپ کوم او دا چې دا ډیلیټ شي ابي ته ویوز تر اعظم او دا ایڈوانس فیچر ختموم اوس راځم ننګرهار ته بیسودو ته بي سی اس ته سافټویر ته غواړم د یوزر آبجیکټ ډیلیټ کم یس ډیلیټ یس دلته ته وایخه if you objects user contain other objects are you sure you want to delete objects users in all of this object it contains with the user خو یو object د تاسو کنټینر دی په داخل کې د 15 یوزران دي شپږ دا دې ډیلیټ کم یم یس ډیلیټ کا نو سغه یوزران لاړ دې سب تاسو پام کوئ خمل ګور چې کله یو یو ډیلیټ وای نو اول تی یوزرز راو باسه بل یو تی وړي یوزرز ډیر آسان طریقه د انتخاب کوي کښه کاږي یا په رائټ کلیک کوي مووی کوي تاسو کتل چې موږ په اسانۍ سره ګوره هر څه یو فولډر ته واچول هغه کې منځ کې سب فولډر دی هغه په منځ کې سب فولډر دی دا ډېر ښه کار دی نو یو طریقه خو دا شو چې د او یو ګټه دا شو چې ایزي اډمنسټریشن کوي اډمنسټریشن ډېر اسانه دی ښه ګوره منیجمنت اپیشنټ پکې راځي بل ښه کار څه وشو موږ چې اوس کله ګروپ پالیسي لګو الته موږ سره ډېره ښېګڼه کوي ملګرو ګروپ پالیسي څه ته ویل کېږي راتلونکي پرې خبرې کوو یو چا باندې یو مشخص پابندي لګول فور ایگزامپل ته د ډیسکټاپ چینج نه کی ورې ملګرو موږ یو پالیسي پر ټول په دې ټول ډومین باندې لګوي شو صحیح ده په ټول ډومین باندې ما پالیسي ولګول چې ډیسکټاپ اکس باندې چینج وي په دې کې ټول نفران راځي زه یم نه مدیران رئیسان زه ته یم چې د بي سی اس کم زده کوونکي دي ګوره د آی ټي څانګې چې کم ما سره محصلین دي هغې دي دا کارونه شي کولی چې عکس دې د ډیسکټاپ چینج نه کړي نو دلته ګروپ پالیسي لګول چې تا په ټول هیواد باندې ګروپ پالیسي ولګول خو دې هر شخص چې راځي هغه انډر دس پالیسي ول بي سبجیکټډ هغه دا ټول د هغې دپاره دا کار کوي بیا به څنګه نه وروره زه یوازې په ننګرهار کې چې کوم سایډ دی په ده باندې پالیسي لګوم نه په دې هم نه لګوم پالیسي عموما په او یو باندې لګول کېږي ښه په بیسودو باندې نه په بیسودو کې خو ډېر ما سره هغه دي دا څانګې دي صرف په بي سی اس باندې نه بي سی اس هم نه صرف په آی ټي باندې نه د آی ټي یوازې په یوزرانو باندې دومره سپیسیفیک مایکروسکوپیک کار ته کوي چې زه مایکروسکوپیک کار وایم دا ډېر زیات خوندور کار دی نو راشه په یو او یو باندې په یو او یو کې لس یوزر ته اچولي دي بس په هغه او یو باندې پالیسي ولګوه دې کې چې کوم یوزران دي په هغه به مو لګي صحیح ده یا داسې یو کار وکړه دغه لس یوزران دي د یو ګروپ ممبرز دي هغه ګروپ په دې او یو کې واچوه ګوره څومره اسانه ده ښه شل ممبران دا یو ګروپ ممبر دي صحیح ده شل یوزرز دی په بخښنې سره دا د یو ګروپ ممبر دی دا ګروپ راوړه دی او یو ته واچوه بیا د پالیسي په دی او یو باندې ولګوه که پوهېږئ زما په خبره ځان سره چک نوټ کړئ نو راځو ګروپ پالیسي منیجمنټ ته ګوره چې کوم سټار ډاټ کام دی د دې لاندې یو ډیفالټ ډومین پالیسي وي دکې چې ته هر څیز تا چینجز راوستو دا په دې ټول ډومین باندې لګول کېږي نو خو د خدای مسلمانه په ټول ډومین ولې لګئ یوازې په ننګرهار ولګوه په ننګرهار ولې لګي یوازې په بیسود ولګوه په بیسود ولې لګي یوازې په بي سی اس ولګوه په بي سی اس ولې لګي یوازې په آی ټي ولګوه په آی ټي ولې لګي یوازې په یوزرز ولګوه دلته اوس رائټ کلیک وکړه او کریټ ا جی پی یو ان دس ډومین اینڈ لینک اټ هیر زه یو جی پی یو دلته جوړوم ګروپ پالیسي آبجیکټ او همدې پسې د لینک شي نو ښېګڼه به څه په د یوزرز کې چې ما سره څومره یوزران دي یوازې په همده باندې دا پالیسي لګول کېږي بره خلک به نه افیکټ کوي دا تر ټولو غټه ښېګڼه ده که دلته ما چېرته دا اویوګانې نه وي کریټ کړې بیا به دا دلته نه راغستې دا تر ټولو غټ بل ګټه او بله ګټه دا چې کله موږ سافټویر ډسټریبیوشن کوو انشاءالله هغه ته چې کله موږ ورسېدو هلته موږ کولی شو یو سپیسیفیک اویو د یو سافټویر ډسټریبیوشن وکړو دا یې بله غټه ګټه صحیح ده نو اویو ډېر زیات ګټې لري همیش دپاره کوشش وکړئ چې اویو وکاروئ صحیح ده
منیجمنت ایزی کیږي، سافټویر ډسټریبیوشن آسان کیږي او ورسره په څنګ کې ګروپ پالیسي دپاره ډېر اهم دی. نو دې خبره باندې انشاءالله تاسو پوه شوئ. او یو کې څه شی کیدای شي، یو کې زه یوزر سم اچوی شم، ګروپ سم اچوی شم، کمپیوټر سم اچوی شم او سب یو هم اچوی شم. او تاسو بیا د یو د ګروپ ترمنځ فرق هم زده کړل.